صابر یو څه شېبه د خپل پلار قبر ته په ځیر ځیر وکتل. یو سوړ اسویلی یې ویست او له سترګو یې اوښکې روانې شوې. خپل شلېدلی او زوړ څادر یې د قبر تر څنګ د سپېرو خاورو پر سر هوار کړ. کېناست، خپل خیرن لاسونه یې الهي دربار ته پورته کړل. له سترګو یې د رابهېدونکو اوښکو په بدرګه د پلار روح ته په دعا شو. پلاره، خدای دې جنتونه په نصیب کړه. خدای جل جلاله دې بخښنه درته وکړي. زما خواږه پلاره، زه اوس په هغو تنکیو لاسونو چې تا به راته ویل زویه په دغو لاسونو به قلم نیسي او لیکل به کوي، خواري او مزدوري کوم. د یوې ګوله ډوډۍ پیدا کولو پسې سرګردانه یم. پلار جانه، بیا به یې په سینه کې د سلګیو سیند طوفاني شو او ښه شېبه یې د زړه نم له سترګو توی کړ. بیا یې دواړه سترګې د پلار د قبر پر شناختو باندې ښخې کړې. د خپل پلار سره یې د ژوند خوشحاله شېبې یو پر بل پسې له سترګو تېرې را تېرې کړې. د پلار هغه خبرې یې وریادې شوې چې ورته یې ویل به یې: صابره بچو، که د خدای خوښه وه چې لږ رالوی شي نو په ښوونځي کې به دې شامل کړم. زه به درته کاروبار کوم او تا به یو لوی سړی جوړ کړم، تعلیم یافته سړی. بیا به نو ته زما د لاس امسایې او هم به خپلو دردېدلو هیوادوالو ته خدمت کوي. خلک به درته د قدر په سترګه ګوري. صابر د فکرونو په سمندر کې لا خپلې غوپۍ وهلې او له پلار سره د خیال په نیلۍ سپور و. خو د کلي هلکانو چې د ښوونځي په لور روان وو او په خپلو کې یې سره په لوړ غږ خبرې کولې، د صابر د خیال د ټال پړی ور پرې کړ. صابر سترګې وزمبلې، د هلکانو په لور یې ور وکتل. له اوښکو په ډکو سترګو او له غریو ډک ستوني په ملتیا یې له ځانه سره وویل: هی کاش زما پلار هم ژوندی وی، زه به هم له دغو هلکانو سره ښوونځي ته یو ځای تلم او راتلم. که پلار جان مې ژوندی وی، اوس به مې ولې په دغو تنکیو لاسونو درانه کارونه کول؟ ولې به په یوه ګوله ډوډۍ پسې سرګردانه او لالهانده ګرځېدم؟ په خیرن لستوڼي یې له سترګو روانې اوښکې وچې کړې. له ځایه پاڅېده، شلېدلی څادر یې پر اوږه واچاوه، په داسې حال کې چې څو واره یې د خپل پلار قبر ته په شا ور وکتل. په ستړو ګامونو د کلي په لور د یوې ګوله ډوډۍ د پیدا کولو په هیله روان شو.